سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا میراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه نن په دغه ویډیو کې به موږ تاسې په باینانس باندې خبره کړو. په باینانس کې به تر ټولو لومړی موږ تاسې په ایرن برخه باندې خبره کړو، ځکه اکثریت ملګرو نه په باینانس کې پیسې چیرته تللي وي، ایرن برخې ته تللي، بیا په دې نه پوهېږي چې بیرته موږ پیسې څنګه سپاټ ته انتقال کړو. بل اکثریت ملګري دا وایي چې مطلب موږ نشو کولی خپل موبایل ته چې دی پیسې ولېږو، په کومه طریقه ولېږو. بل اکثریت ملګري دا مشکل لري چې هغوی له یو اکاونټ څخه بل اکاونټ ته پیسې چې دی انتقال نشي کړی. نو راځو دغه ویډیو کې مکمل طریقه درته ښیم او تاسې راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل میراج خان سکل سبسکرایب کړئ. تر ټولو لومړی خبره چې کله تاسې خپل باینانس خلاص کړو، په باینانس کې تاسې ویلیټ برخې ته راشئ. په ویلیټ برخې کې تاسې چیرته راشئ؟ ایرن برخې ته. دا وینئ ایرن. کله چې ایرن برخې ته تاسې راشئ، په ایرن برخه کې دلته موږ او تاسې سره کومې پیسې هولډ شوي وي، صحیح ده، ایرن برخې ته راغلي. نو اکثریت ملګري په دې نه ګوره، دلته به اسټس ته تاسې راځئ. اسټ وینئ، د اسټ ته به راځئ. دلته هغه پیسې چې تاسې سره هولډ شوي وي دی هولډینګ، صحیح شو. دا وینئ په دې ځای کې دا دي، دا د اکثریت ملګرو سره دغه پیسې دلته انتقال شوي. ځکه ماته وخت هم یو کس میسیج وکړ. نو بیا دا به موږ څنګه بیرته له ایرن برخې نه به موږ څنګه خپلې پیسې چیرته اړو؟ سپاټ ته به اړو. ګوره د ایرن نه به موږ چیرته راځو؟ سپاټ ته به خپلې پیسې چې دی اړو. نو را به شئ کومې پیسې چې کوم څه چې تاسې سره په خپله هولډ شوي، هغه پیسې چې تاسې سره په سپاټ ویلیټ کې شتون ولري، صحیح ده. تاسې سره کله په سپاټ ویلیټ کې یا کوم کوین واخلئ یا کوم یو اس ډي ټي تاسې سره په سپاټ ویلیټ کې، هغه په خپله باندې اتومات چیرته راځي؟ ایرن برخې ته راځي، صحیح ده. ایرن برخه کې هولډ کېږي، یعنې سپاټ نه چیرته راځي؟ ایرن برخې ته، دلته هولډ کېږي. نو بیا به د ایرن برخې نه به تاسې بیرته دوباره څنګه سپاټ ته انتقالوئ؟ را به شئ ایرن برخې ته. صحیح، ایرن برخې ته راشئ، مطلب یو اس ډي ټي ته بیرته سپاټ ته انتقالوئ. په همدې یو اس ډي ټي باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ، صحیح ده. چې کله کلیک واخیست، دلته به په دې اپشن باندې تاسې دې ځای باندې کلیک واخلئ، صحیح ده. چې کله په دې باندې دغسې تاسې کلیک واخیسته، نو دلته به تاسې راشئ او ریډیم، دا وینئ ریډیم باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په ریډیم باندې تاسې کلیک واخیست، دلته ګورئ مطلب څومره اندازه تاسې سره میکس آل، مطلب زه ټوله غواړم چېرته انتقال کړم؟ سپاټ ویلیټ ته انتقال کړم. نو په دې میکس باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله کلیک کنفرم باندې به کلیک واخلئ او ستاسې هغه کومې پیسې چې په ایرن برخه کې، هغه به چېرته انتقال شي؟ سپاټ ویلیټ ته به انتقال شي. دا مو یوه طریقه شوه. بله خبره ده چې موږ څنګه کولی شو خپل موبایل ته د خپل اکاونټ څخه پیسې انتقال کړو، صحیح ده. خپل موبایل ته، موبایل سیم ته، دلته به تاسې راشئ. په دې ځای کې برغه کونج کې کومه نشانه چې ده، په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. دا وینئ، په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله تاسې په کلیک پې واخیسته، نو دلته موږ او تاسې سره راځي موبایل ټاپ اپ. دا وینئ موبایل ټاپ اپ. دې موبایل ټاپ اپ باندې به تاسې کلیک واخلئ او تاسې چې خپل کوم شمېرې ته، افغان شمېرې یا هره شمېره چې تاسې کولی شئ، تاسې په اسانۍ سره خپل موبایل ته پیسې ولېږئ. بله خبره دا ده چې موږ غواړو له یو باینانس څخه بل باینانس ته پیسې انتقال کړو. یعنې اوس یو باینانس اکاونټ ته زه غواړم بل باینانس ته پیسې انتقال کړم، په غیر له دې چې ما نه کوم فیس وګرځول شي. نو دلته به تاسې راشئ، په همدې کونج کې په نشانه باندې چې تاسې ته ښکاري، په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په دې باندې تاسې کلیک واخیست، دغه پای آی ډي، صحیح شو. ګوره لیکلي پای باینانس آی ډي. دغه باینانس آی ډي له لورې تاسې کولی شئ چې یو باینانس ته بل باینانس ته په غیر له فیسه، یعنې هیڅ فیس تاسې نه کوئ، اټومیټیک ډول تاسې کولی شئ یو باینانس نه بل باینانس ته په اسانۍ سره پیسې انتقال کړئ، صحیح ده. تاسې به که تاسې چاته پیسې لګئ، نو تاسې به ورته چې د باینانس په آی ډي دې راولېږه، صحیح. دغه ځای نه کاپي اخلي، تا ته رالېږي. او که ته غواړې چې د یو چا نه پیسې راواخلي، هغه ته به چې په آی ډي دې راولېږه، نو دا به ځان سره کاپي ونیسي. چې کله دې کاپي ونیوه، هغه کس ته به یې ورولګي او تا ته به په همدې په آی ډي باندې یو اس ډي ټي راسینډ کړه. که اوس ته غواړې چاته دغه یو اس ډي ټي ورولګي، ته غواړې بل باینانس ته ولګي، نو هغه کس به تا ته څه وکړه؟ تا ته به دغه په آی ډي چې دی کاپي ونیسي. چې کله تا ته په آی ډي کاپي ونیوه، بیا به ته راشئ کومې برخې ته؟ سینډ برخې ته به راشئ. چې کله سینډ برخې ته راغللې، دلته به راشئ یا باینانس آی ډي ته، باینانس آی ډي ته به راشئ. چې کله باینانس آی ډي ته راغللې، نو دلته به هغه ورته پیسټ کړئ، صحیح شو. هغه کومه په آی ډي چې تا کاپي کړې وه، هغه ورته پیسټ کړئ. چې کله دې پیسټ کړه، په کنټینیو باندې به ته ورته کلیک واخلې. چې کله دې کلیک واخیست، دلته تا ته چې څومره پیسې ته غواړې، دغه په آی ډي ته سینډ کړي. نو چې هر څومره غواړې، هغه به دلته دې ځای نه ولیکي چې هر څومره پیسې دې غوښتلې. نو د دې ځای نه ته کولی شې چې دی هغه پیسې په اسانۍ سره بل باینانس ته ولګوې.